د ننګرهار کانال د خرما حاصل 23 ټن اټکل شوی. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د خرما د تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړي چې تمه د سږ کال به حاصلات 23 ټنو ته ورسیږي. د شرکت د معلوماتو لمخې د هډې فارم دویم بلاک کې د 15 جریبه ځمکې پر ساحه 40 جریبه خرما باغ شته چې پکې 2200 بوټي کرل شوي دي. یاد بڼ شپږ نوه اعلی خرما لري او شاوخوا 100 تنه کارکوونکي سمبالوي. ننګرهار کې د انګورو د توافقي تجربې لپاره 15 بوټي وکرل شول. د ننګرهار ولایت د بڼوالۍ څیړنیز مرکز کې د کرنې وزارت د څیړنو عمومي ریاست له لوري د انګورو و بېلابېلې نوعې د توافقي تجربو او ترویج لپاره وکرل شوي. مسؤلین وایي هڅه کوي چې د انګورو کلکسیون رامنځته کړي او د ختیځ زون لپاره مناسبې نوعې وټاکي. ننګرهار کې مالدارۍ فارم هر ورځ تر 300 لیتره شیدې تولیدوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مالدارۍ فارم چې 311 څاروي لري هر ورځ د 250 نه تر 300 لیتره شیدې تولیدوي. دغه فارم د 18 جریبه ځمکې پر ساحه جوړ شوی او د غواګانو د ساتنې، تغذیه او روغتیا برخو ته ځانګړې پاملرنه لري. د جلالاباد او مزار شریف ښاروالۍ ترمنځ د ښاري، تاریخي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت په موخه هوکړلیک لاسلیک شو. د مسؤلینو په وینا د دغې هوکړې هدف د ولسونو نښلول، کاري پیاوړتیا او د تجربو شریکول دي. دغه راز د چارو اداري مسؤلین د ولایتونو له ښاروالۍ غواړي ولسونو ته په ښه شان خدمات وړاندې او بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د روان 14 مالي کال په 11 میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې $143 میلیونه په ارزښت تازه میوې صادرې شوي دي.